رښتینی سړی دا د الله ډېر خوښ الله ته قریب وي نو تا به الله نه ضایع کوي. خو سوال دا راځي چې موږ رښتیا ووایو او دروغو نه ځان وساتو نو وروڼو په دې نفس کې یو حیرت شته نو موږ ته به څه میلاویږي چې زه به خپله زندګۍ کې رښتیا وایم دروغ نه وایم څه فایده به موږ ته میلاویږي. نو د خطبې موضوع دا ده چې رښتیاو ډېر اهمیت ده او د رښتیاو ډېرې فایدې دي او د دروغو ډېر زیات نقصانات دي. دنیا کې هم نقصان ده او په آخرت کې هم نقصان ده. الله رب العالمین د مودي امت دپاره مشران او د موږ دپاره رول ماډل صحابه کرام ګرځولي. رب العالمین موږ ته فرمایي که تاسو ایمان راوړئ لکه څنګه صحابهو راوړی د ایمان نو فقد اهتدوا بیا په هدایت باندې ځکه دا نمونه دی موږ دپاره. د رښتیاو فایدې هغه ډېرې زیاتې دي خو یو دا ده چې د رښتیاو د وجې نه کله انسان باندې وختي طور تکلیف هم راتلی شي وختي طور باندې پریشانی هم راتلی شي وقتی طور باندې نقصان هم راتللی شي خو آخري انجام آخري د دې نتیجه ډېره ښایسته او کامیابي د هغې نتیجه ده. ورونو د هغې یو لوی مثال د صحابه کرامو په زندګۍ کې د غزوه تبوک د هغې موږ ته لوی غټ مثال پروت ده. غزوه تبوک دا ډېر زیات د سختۍ وخت و داسې وجه دا ده چې یو خو دشمن چې دا معمولی دی روم هغه دشمنان کافران عیسایانو د هغوی مقابله څه داسې اسانه خبره نه وه دشمن سخت و. دویم غټ امتحان په هغې کې دا و چې غزوه تبوک دا څه نږدې تللم نو چېرې مدینې نه سړی 15 کیلومیټره لاړ شي 10 کیلومیټره لاړ شي نه د نن نقشې مطابق تبوک دا د مدینې نه 687 کیلومیټر لرې مزل کول او درېیمه سختي دا ده چې کله موسم معتدل وي نو په هغې کې مزل کول اسان سړی مزل کوي تنګېږي نه خو نه دا سخته د ګرمۍ موسم و بیا د عربو ګرمي مشهوره او معلومه ده نو ګرمۍ موسم و او څلورمه غټه سختي دا وه چې عربو به ټول کال انتظار د کجورې فصل ته کوه بس دا به وایي چېرې چا سره به یې تعلق هم یو معامله کوله یاره کجوره را روانه ده کجوره را نږدې ده دا فصل به وشي نو دا پلانکی کار به وکړي ځکه هغوی اکثر د زندګۍ هغه چلند چې دا په همدې غاټ لوی فصل باندې و او دغه وخت کې د کجورې فصل بالکل پوخ کله چې زمیندار فصل پوخ شي نو هغه بالکل هېڅ ته توجه نه کوي سوا د خپل فصل بیا چې داسې یو کجوره او دغه وخت کې داسې امتحان و چې بالکل دا ونې دا د میوو نه داسې راټیټې وي الله ډېره ډکې کړه. رب کریم په خپل کتاب کې د غزوه تبوک نقشه داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ذکر کوي یا رسول الله لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای اے نبی صلی الله علیه وسلم کا سامان یعنی غزوه تبوک ګټل دا غزوه کول دا آسان او نږدې وای نه آسان وای آسان خو نه ده کنه وسفرا قاصدا او دا سفرم د درمیانه وای نو دا خو 687 کیلومیټر لري مزل. رب فرمایي ولكن بعدت عليهم الشقه فدوی باندې مزل لري شوی دا منافقین مزل نشو کولای دا تکلیف نشو برداشت کولای نه د سخت دشمن مقابله نه د ګرمۍ د هغې کې تلل نه د کجورې تیاس فصل پرېښودل دا د هغوی دپاره ډېره ګرانه وه ولكن بعدت عليهم الشقه. نو دا ډېره موقع وه نبي صلی الله علیه وسلم اعلان وکړل صحابه کرام لاړو منافقین پاتې شولو خو درې صحابه کرام
چې هغوی حقیقي صحابه وو، هغوی یقیني صحابه وو، یقیني مؤمنان وو، هغوی هم پاتې شو. اور دیکھیے حدیثوں کے بخاری وغیرہ امام مسلم رحمہ اللہ دیکھو روایات مطابق خپل روداد کعب بن مالک رضی اللہ آغا ذکر کری، کعب بن مالک آغا ذکر کری نور دن دوار نور حالم امدغسو. کعب بن مالک گئی دا دی رشتیاو آغا فائدہ دورنو چی وقتی طور اگر چی انسان تب خیر سا نقصان یا پریشانی و تکلیف لاشی خواہ خیری نتیجہ با دی رشتیاو آغا کامیابی. کعب بن مالک گئی چی دمرا خوشحال دمرا آسانتیا ما بانی چیرم نوارا غلی لکہ دی غزوی تبوک با موکیوان ار سرا سرا دیر سورلی را سرا دیر مال را سرا دیر ناول خو می خپل ځان ته په دیوانه نفس دوکارا کوا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مزل وکي زو پس زر په تیز رفتار آسمان لاړ شم رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه بر اعلان دي کوم مرګره بش ولاړ افسوس چې ما داسې کړی وای رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ تبوک ته ورسېد د تبوک په مقام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم شل ورځې انتظار وکړ کافرانو باندې الله روب راوست جنگ ته رانغللو مخامخ نشولو کافرانو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام د هغه فاتحان انداز باندې واپس نو چې کله ما ته خبر راورسېده پوریز د ما په غزله باندې به غم زیاته ده پریشانی به ذاته ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څنګه مخ کېږم څه بهانه به کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جواب کوم چې زه ولې پاتې شوم. هغه فرمایي تر دې چې اورېد چا خبر راوړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام مدینه ته راورسېدلو پسله میں نورم غم لڑے نو تاسې بانی میں لټوي چې پلان کئی بانا وکما پلان کئی بانا وکما او د مانه مخ کې اتیا منافقین لاړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم ده چې پلان کئی کار میں رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایي زابزا بل منافق براغله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم په الله چې تلما خو پلان کئی کار تر مخه تراغله رسول الله صلی الله علیه وسلم بلم پور ده قسمونه خوړلو رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړه چې زابزا چې زما خامخ شم نو ما اراده کړې و چې زبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بانا لټوم خو چې کله مخامخ شم هغه ارسره نه لاړو او مې چې صرف رښتیا به وایم نبی صلی الله علیه وسلم ته چې کله مخامخ شم ارته کعب بن مالک اته څو عذر و ته د جهاد غزوه تبوک نه د پاتې کېدو وجه سوا ما ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مزه دومره خبر لوچ او دومره د خبرو ماهر انسان یم کبل څوک وای په یو ټک کې به میزان خلاص کړی وای ځکه ما ته د خبرو چل راځي انداز د خبرو بیان د خبرو دا ما ته زده ده نو کبل څوک وای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس به میزان خلاص کړی وای خود تا مخې ته دروغ نشم ویلای ځکه که تا ته دروغ یم رب دې بارانه خبر را لېږي او د ما دروغ ښکاره کوي نو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ عذر نه و ایچ بانا نوا اسے پاتے شوئیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتیا ہوا کعب بن مالک گئی چھ مادا ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو فرمائل اما هذا فقد صدقا دیسڑی رشتیا خبر اوکڑا قم حتی یقضی اللہ فیگا خضاول دی مجلس نزا اللہ بیتاب بارے کی فیصلہ ہوکی اللہ بیتاب بارے کی حکم راولے گی کعب بن مالک گئی چھ ذرا پورت شم خلقو ملامت کوم دا د ځان ته څه کار وبد درو په دی ویلو څه بانا به کړي وای نبی صلی الله علیه وسلم ځان خلاص کړ خلکو ملامت کوم هغه وی چې بازار اغلم نبی صلی الله علیه وسلم امر وکړل نو ما ته پوښتنه کوم چې ما په شان بل څوک پاتې شوی دي چې هغه حقيقي مؤمنان وي صحابه کرام وي منافق نه نو چې او دوه نور کسانه متاثر شو څوک دي مراره ابن ربیع هلال بن امیہ رضی اللہ عنہما دا دوانم پاتې شوی نو د دې درې واړو متعلق نبی هم امر وکړ چې څوک هم دوی سره خبرې نه کوي بایکاټ دوی سره خبرې ختم کعب بن مالک یې چې هغه نور دواړه مرګري خو مې بس کور کې کېرا خاص کرکې هلال ابن امیہ دا خو ډېر زیات بوډام بس کور کې وناسو شړېدلو او زه بازار ته متلم مستوم مسجد نبوي ته راغلم خو اچھا به ما سره خبرې نه کوي تر دې چې ما به نبی صلی الله علیه وسلم ته سترګو لاندې وکتو
او صحابه د پاره ټول تکلیف ده ورکول گئی د تکلیف شایداو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب نه کړ ما به سلام وکړ نو بیا مې کته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شونډه مبارکه خوځوي وکنه ما به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې قتل ناغه برانه مخ واړو چې کله به ما نه کتل رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا راته کړ دا ډېر سخترین حالت و بده باندې دا د څو جنا اگر چې رښتیا ویلې دي دروغ نه دی ویلې خو کله ورونو دغه سي امتحان راتللی شي نبی صلی الله علیه وسلم پنځلوختم ورځ باندې امر بل بدل کړ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې خپل خزه د مصر تعلق پرې نو موږ نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم طلاق کو او جنا طلاق بنوي خدا سره به اس تعلق د خزه نسل نورم را سخت شول ورونو کله کله سړی د رښتیاو دی وینا رب کریم امتحان راولي نورم خبر اثر ده شیطان او نفس سړی کوي یره چې دروغ به ویلی وای خورونو حقیقی کامیابی دا د رښتیاو سره تړلې ده ځکه الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا وکونوا مع الصادقین ایمان والو الله نه ویریږي او د رښتینو خلکو ملګری شي نو په ما باندې نور داسې حالت جوړو چې زب ګرځیدم د دوران کې د غصفان کافر بادشاہ هغه ته دا خبر رسیدلې نو هغه ماته خطر اول ګوره بادشاہ ته خطر لګل نورم موقع نورم امتحان بادشاہ ته خطر لګل او کعب بن مالک دا چې موږ د پته چې تعامل غری تا به قدری کړي ته دې سړی نه چې خالق تاسو سره تعلق پرې ګوره کله کله د مخالفینو هغه د طرف نه یو چانس وي هغه فائدہ کېش کول غواړي لیکن کعب بن مالک وی هغه چې ماته وی چې مونږ ته راشه مونږ به د تا عزت وکړو دای تا په عزت سبوي نعوذ بالله من ذلک هغه چې ما چې خاوز د کافرونو د مانه تما پیدا شو اخت مې راواخه بازار کې تنور بلې دا غي ته مې واچ او کعب بن مالک وی چې دا الله چې قران کې څه فرمایلی امدغه سه حالت په مونږ درې واړو باندې راغلی و رب څه فرمایي د درې واړو باره کې رب فرمایي ضاقت علیهم الارض بما رحبت الله فرمایي زمکه په دوی باندې راتنګ وا تر دې زمکه خ کولا وا خو په دوی باندې ټول زمکه راتنګ کعب بن مالک وی چې دومره تکلیف چې ما به دا خیال کو چې دا خو د مدینه زمکه نه ده لګا که دغه پیژندل زمکه او ته ما سره څوک تعلق نه سلام نہ چوئی سلام نہ کعب بن مالک وی رب بالکل رشتہ فرمایلی چې مونږ باندې ضاقت علیهم الارض بما رحبت وضاقت علیهم انفسهم الله فرمایي نفسونه زړونه په باندې راتنګ شو او دوی تر دې چې ګمان دوی وک الله ملجا من الله الا الیه چې د الله نه علاوه د پناه او د تیښت ځای بل نشته ورا مؤمن سړی باندې که هر څوره تکلیف راشي خود الله نه دغه زړه نه غافل لګي د مؤمن مثال له هغه بچی دا چې دا بچی کله کله مور غوسه شي بچی نه یو ټک وچد بچی وای بچی تیخت نه کی بلکې نورم په مور پسې ځان ورکل کوي نورم ځون ما ځان مور ته ورغاړي باسي د مؤمن دغه سی مثال که بد تکلیف راشي د زړه الله ته متوجه دي صحابه دا وای مؤمنانو ایماندارو الله فرمایي ظنوا الله ملجا من الله الا الیه د دوی دا ګمانو چې د الله نه د تیښت او د پناه بل ځای نشته دا یو الله دا چې دا به موږ ته پناه راکړي الله فرمایي الله په دوی باندې توبه قبول کړه او 500 اورید وا د کور په چت باندې زوی لاړو ا مون مې کوله سحر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې آیاتونه راځي وعلى ثلاثه الذين خلفوا دا آیاتونه راولو چې په دې درو اړه باندې الله توبه قبول کړله ضاقت عليهم الارض بما رحبت دا آیات نو چې داخل کو واوردلو چې لکه د درو اړه توبه قبول شو نو په دې کې یو سړی سره تیز آس او په آس باندې زور شو را منډل خو دا هغه مخ کې یو سړی د صلا غونډې ته وغته او د غرنې چیغه ولا یا کعب بن مالک ابشر اے کعب بن مالک زیرہ میں دربان اللہ دے توبہ قبول کرنا اللہ اکبر کعب بن مالک زرد اللہ تے سجدے وانے پر ہوتا سجدہ شکر مسنون عمل چکر انسان تے خوشخبری
یو خوشحالی ورسېږي د هغې د وجې نه سجده کول دا یو مسنون عمل ده. کعب بن مالک رضی الله فرمایي زه په سجدې باندې پرېوتم، سجده مې وکړله او په دې کې سړی راورسېده، خوشخبري یې راوړه. زر زر لاړم مسجد نبوي ته لاړم، رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد کې ناسو او د خوشحالۍ د وجې نه مخ مبارک داسې پړکېده لکه د سپوږمۍ یو ټوکړه. او ما ته څه وې ابشر ابشر زیره واخله بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک. کعب بن مالک زیره مې در باندې په هغه غوره ورځ باندې چې ته د مور نه پیدا یې داسې ورځ په تا نظر راغلی، ټولو نه غوره ورځ ده چې ته د مور نه پیدا شوې، بهترین ورځ. ځکه الله رب کریم تا توبه قبول کړه، الله دې تا توبه هغه قبول کړله، ته یې معاف کړلې، نو دا د تا دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره. کعب بن مالک رضی الله عنه یا رسول الله ما ټول مال هغه زه صدقه کومه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي نه، که بعض ځان سره وساتې نو دا به تا لپاره غوره وي. هغه فرمایي چې ښه خیبر کې د ما کوم مال بس هغه د ما نور دی ټول د الله لپاره صدقه. او حدیث کې دی نبی صلی الله علیه وسلم ته کعب بن مالک راغلی وی ته یا رسول الله انما انجانی بالصدق، الله چې ما ته نجات راکړي څه وجه نه بالصدق د رښتیا وجه نه الله ما ته نجات راکړ، الله زه کامیاب کړم. فإن من توبتي ألا أحدث إلا صدق ما بقيت. یا رسول الله چې څومره زندگی مې پاتې ده بس په ټولو کې به زه بیا رښتیا یم، زه به دروغ خبر چېرې نه کړم. ما توبه دا ده چې ما ته هم دې رښتیاو د وجې نه فایده میلاو شوه، کامیابي میلاو شوه. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ما دا توبه ده چې زه به چېرې هم دروغ بیا نه ویم. او کعب بن مالک بیا فرمایي والله ما تعمدت کذبة، قسم په الله ما چېرته د دروغو اراده هم نه ده کړې ده. منذ قلت ذلك لرسول الله صلی الله علیه وسلم الى یوم هذا، تر نن ورځې پورې ما بیا د دروغو چې ته اراده هم نه ده کړې. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خبره کړې ده واني لارجو ان يحفظني الله فيما بقي، تر نن خو مې دروغ نه دی ویلي او ان شاء الله الله به مې بیا حفاظت کوي چې زه به چېرې هم دروغ نه ویم، الله به ما حفاظت کوي. او کعب بن مالک رضی الله عنه فرمایل والله چې د رښتیاو د وجه نه ما ته کومه فایده میلاو ده دومره فایده به په رښتیاو چاته نه میلاو شوې. او فرمایل د اسلام نه بعد د ټولو نه لوی د الله کرم او انعام په ما باندې هم دغه ده چې الله ما د رښتیاو د وجه نه ما توبه الله قبول کړه. نورونو دروغ ویل دا نقصان ده او رښتیا دا انسان ته ډېر لوی نجات ورکوي، ډېره لویه کامیابي ورکوي. لکه کعب بن مالک، مراره ابن ربیع او هلال ابن امیہ د هغې لوی مثال دی موږ دپاره. انشاءالله د دې متعلقات چې رښتیاو کې څومره فایدې دي، د دروغو څومره نقصانات دي، انشاءالله آئنده جمعو کې به بیانوو بتوفیق الله تعالی. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.